بعضی هغه حقوق د مور او پلار په بچو باندې کله چې مور او پلار وفات سي یو حق دا دی چې مور او پلار ته دعا کول. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې شیان داسې دي چې هغه د مرګ نه بعد انسان ته فایده ورکوي. یو په هغه کې او ولد صالح یدعو له، هغه نیک بچی، هغه صالح بچی چې د په دنیا کې دغه ښایسته تربیت کړي، په دنیا کې دغه ښایسته تربیت کړي، نو کله چې دغه وفات سي نو هغه زوی به دغه پلار ته دعاګانې کوي. خو دا زوی د پلار ته کله دعا کوي؟ دا په هغه صورت کې د زوی د پلار ته دعا کوي کله چې دغه بچی یو بد سړی وویني یا یو نسواري، یو چرسي، یو بد عمل انسان وویني، نو بیا چې خپل ځان ته وګوري چې د پلار دومره ښایسته تربیت ورله کړی دی، نو ځان ته دا سوچ ورته راسي که زما پلار زما تربیت نه وای کړی نو زه به هم دغه رقم بد سړی وای، دغه رقم چرسي به وای، دغه رقم بد عمل انسان به وای لکه څنګه چې دغه دی. نو بیا خپل پلار ته دعاګانې شروع کړي، نو دغه دعا د بچو چې کوم ده هغه پلار ته رسیږي. بل یو حق د مور او پلار په بچو باندې کله چې مور او پلار وفات سي هغه دا دی چې د مور او پلار د چا سره وعده کړې وي نو هغه وعده پوره کول. بل حق د مور او پلار په بچو باندې دا دی چې پس د کله چې مور او پلار وفات سي مور او پلار ته بخښنه غوښتل د الله رب العالمین څخه، رب اغفر لي ولوالدي، ای رب زما ما ته بخښنه وکړي او زما مور او پلار ته بخښنه وکړي. دغه رنګې بل حق د مور او پلار په بچو باندې کله چې مور او پلار وفات سي هغه دا دی چې د مور او پلار چې کوم دوستان یې د هغوی قدر احترام کول، د هغوی سره خپل دوستي قایمه ساتل، د هغوی نه دوستي نه قطع کول بلکې د هغوی پوره پوره اکرام کول. دا د هغوی د مور او پلار چې کوم دی یو عظیم حق دی. د مور او پلار چې کوم دی یو عظیم حق دی په بچو باندې کله چې مور او پلار وفات سي. او د مور او پلار نافرمانی چې کوم ده دا یو ډیره عظیمه ګناه ده، بلکې ګناه کبیره ده. خو د مور او پلار د نافرمانی بیا ډیر صورتونه دي. یو صورت دا دی چې کله مور او پلار تا ته ووایي چې مونځ وکړه، روژه ونیسه، یو نیک کار وکړه، نو په دې صورت کې د دې مور او پلار نافرمانی کول دا ګناه ده، بلکې په دې کې د الله نافرمانی ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانی ده او د مور او پلار نافرمانی هم ده. بل هغه صورت کې د مور او پلار نافرمانی کول په امور مباحه کې مور تا ته وایي، پلار تا ته وایي دلته کښېنه، دا شی وچشه، نو په دې وخت کې د مور او پلار د اطاعت کول